غزني کې په 2 ترافیکي پیښو کې 140 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. تېره شپه شاوخوا 11 بجې د کابل کندهار پر لویه لار د غزني په شهباز او ناني سیمو کې په 2 جلا پیښو کې چې د 2580 مسافر وړونکو بسونو، یو بار وړونکي موټر او د تیلو ټانکر ترمنځ ټکر رامنځته شوی. د مسؤلینو په خبره په دواړو پیښو کې شاوخوا 50 تنه شهیدان او 70 تنه ټپیان دي. د هغو ټپیانو چې حالت نازک و کابل ته یې لیږدولي دي. بلې په ډېره خواشینۍ سره باید ووایم چې تېره شپه د غزني ولایت اړوند د مرکز شهباز سیمه، همدارنګه د اندړ ولسوالۍ ناني سیمه کې په 2 جلا جلا پیښو کې چې د 1580 مسافر ډوله موټر، همدارنګه د ټانکر او بار وړونکي موټر ترمنځ د ټکر له امله زموږ شاوخوا 140 تنه هیوادوال ټپیان او شهیدان سول. چې له جملې څخه په وروستیو ارقامو له مخې 50 تنه شهیدان سوي دي او 70 نفره ټپیان دي. په ټوله کې د پیښې لامل د موټر چلوونکو بې احتیاطي او تیز تګ ښودل شوی. د یادې پیښې قربانیان داسې کیسه کوي. از کنجی هستیم ولسوالی کتی آمدیم کابل دنبال پاسپورت و از اینجا میرفتیم قندار. اما موتری 580 سوار بودیم دیگه آمد شو بود نمیدیم خوف بینیم. یک دفعه شرخ کرد دیگه خبر نیم که کجا شدیم. باز جان خلشور دادیم که نه فضل خدا جور هستیم. زه په 580 کې وم د کابل څخه حرکت وکړ. الله دې چې د غزني ساحې ته راورسېدو. نو په دغه وخت کې زه خپله لږ بېدم وم، لږ ویښم وم. مانا چې کله موټر ټکر وکړ ما سره مې یو د بچی خاله را سره وچوکړ. د هغې بغارې مې واورېدې، د خلکو چیغې چې مې واورېدې بالا زه په ځان نه یم پوه شوی. حضرت محمد چې د پیښې د یو تن شهید ملګری دی، وایي ملګري تر پیښې څو شېبې وړاندې داسې خبرې ورسره کړې وې. نو دی چې دی زموږ سره 3 کسانان په موټر کې وو، لوکسل موټر کې وو موږ، نو خپل شخصي موټر و د وتاک ته موږ تلو کابل ته، او دی چې اوس موږ سره جلا او دی په دغه غټ موټر کې وو. دی زموږ څخه یوه ورځ یوه ورځ دی زموږ څخه مخکې را روان شوی دی. موږ مخکې یوه ورځ دی، وروسته یوه ورځ را روان شوی دی. بیا سهار برای ماخوستن ما د ده سره ده ته زنګ ووایي معلومات ما چیرې پر کوم منطقه ډوله ول تر مکور څه د تېر شوی یم. دلته یو څه لږ خامه ده په لار کې که تاسې فکر کړي ورته دا خامه در وتلی یم. همالته سمه څه د چار وخت راورسېدلي بار بیا معلومات سره وکړو. نو بار موږ بیده شولو ځکه چې ستړي وو، موږ پرون کابل ته ورسېدو، ډېر ستړي وو، بیده شولو. نو سهار چې تقریبا 6 بجې لا خورا نه وې، 5:30 بجې په کم 6 بجې ولې چې ما زنګ ورته ووایه، ما زنګ چې د ده ټلیفون چې مې زنګ ووایي ټلیفون یې بل یې پورته کوي. باره یې ویلې چې زه د ماموریت چغال یم که چیش دی ماموریت چغارو سره دلته یم. باره چې دا شهید شوی دی، ټکر یې کړی دی، ټلیفون یې اوس هم د هغه سره دی، زنګ مې ورته ولی دی، ټلیفون یې اوس هم د هغه سره دی. هیره دې نه وي چې په دې وروستیو کې د کابل کندهار په لویه لار ترافیکي پیښې ډېرې شوي چې خلک یې هم د مخنیوي په برخه کې له اسلامي امارت څخه لازم اقدامات غواړي. عبدالله ساحل، شمله راډیو، غزني.